پښتنو ځوانانو، مشرانو، وروڼو، خویندو سبا 2 بجې د پیښور پریس کلب مخې ته سبا 4 فروری د خالي ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته امن پاسون دی. امن پاسون د پښتون خاوره باندې د پښتونخوا په خاوره په پښتون وطن د تیر شوي 45 کالونه روان د جنگ روزګار خلاف، د وینو تویېدو خلاف، د پښتنو د ژوند نه د لرې کولو خلاف، د پښتنو ژوند د لنډ و تنګ کولو خلاف، د راتپلی شوي جنگ خلاف، د اغواګردۍ خلاف، د ترهګرۍ خلاف، د بتخورۍ خلاف سبا په 4 فروری د خالي په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته امن پاسون دی. باید مونږ ټول په دې کې ګډون وکړو. د دې پیښور ښار د پیښور د مضافاتو د چارسدې د نوښار د مردان ټول ملګري باید د پارټۍ د خپلو پاټو ټوپۍ په سر او سپینې جنډې په لاس د خپلو پاټو ټوپۍ په سر او سپینې جنډې په لاس دغه امن پاسون کې د پریس کلب مخې ته د پیښور پریس کلب مخې ته 2 بجې ځان راورسئ. د اوچتېدو وخت دی، د پاسېدو وخت دی، د ویښېدو وخت دی او د باچا خان بابا خبره که اوس هم ویښ نه شو نو لکه د چرګانو به قتلیږو، څوک به م د تپوس کولو نو ویښېدل به غواړي، غږ به پورته کول غواړي، یو داسې طریقه باندې د عدم تشدد مزاحمت به کول غواړي، یو داسې مزاحمت چې هغې کې چېرته مونږ په بل چا څه د ټوپک تاوتریخوالی یا ډز ډوز نه کوو، مونږ غږ پورته کوو، د مهذب ولس ته خبره رسوو، ټولې دنیا ته خبره رسوو، د وطن ته خبره رسوو. نو سبا 2 بجې د خالي ورځ د سبا 2 بجې 4 فروری د سبا د پیښور پریس کلب مخې ته به مونږ ټول راغونډېږو، په شریکه به راغونډېږو، په ګڼ تعداد کې به راغونډېږو. زمونږ وروڼه، زمونږ خویندې، زمونږ مشران، زمونږ کشران، زمونږ ځوانان دا ټول به راغونډېږي، طالب علمان، صحافین، استادان، مزدوران، تاجران، څومره طبقې چې دي دا به ټولې د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډېږي چې د ټولې نړۍ ته، د پاکستان ته، د منطقې د ملکونو ته او خپلې ټولنې ته دا پیغام ورکړو چې پښتانه ویښ دي، پښتانه څوک دا جنګ نه مني، پښتانه څوک په دې نشي یرولی چې دا جنگ راتپلی شوی جنگ به جاري وساتي. پښتانه نور د دې جنگ نه انکار کوي، دا جنگ مسترد کوي. د دې دپاره به چغه وهو، د دې دپاره به اواز پورته کوو چې پښتانه په خپله خاوره امن غواړي.